ها وروره ویګن خالد دی په بوکینګ ځې وروره خالد خود زمولي نظر چیرې ځئ وروره زیارت له تلو څه انډیوالانو زیارت له ځو شپه کوئ که ورځ تېروئ خالي یا وروره په زیارت کې ډېر بد یخ دی شپه نه کوو بس د ورځې ځو مازدیګر بیرته را روانېږو لمونځونه وکړو بس خپل کور ته راځو څو روپۍ به واخلې ښه خالي ورځ تېروئ څو روپۍ به ښه یاره 6,000 روپۍ درڅخه یاره 100,000 خو بیخي ډېرې غواړې یاره ته څه مناسب ولګوه 100,000 بیخي ډېرې دي ډېرې دي یاره ځوانه بس بابا له تا زه به زه اخري 8,000 روپۍ واخلم سمه ده یو وروره خبره واوره زما د موبایل نمبر در سره واخله سیر ټیم خلاص شي ټلیفون وکړې نو به زه درسم یا وروره زه خو تلمه نه بیا نو د چیش پوښتنې کوي له سره راسره ته ولاړې یا وروره ته خوا مه بدوه زما یو تربور دی دا ستا رقم ویګن دی نو ما وده ته ویلې ما لمر زیارت له بوزه نو ما بیا دا سوچ وکړ دا زما تربور دی ما شکوي نو هغه ما ته 11,000 روپۍ کرایه راته ویل ورته 8,000 روپۍ وویل نو چې تا ته 8,000 روپۍ در کوم ولې خپل تربور په 11,000 نه بیایم ته ولاړ شه خر پاتوس مشتین دې راځي